دا 3 سنت یو صحابي ته په اقټه باندې اخودل. ډوډۍ طریقه ودا د چې شروع کی بسم الله وای، کله بسم الله یې رش بیا منس کې وایا، خو د ډوډۍ مسنونه طریقه ده. او کله چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الخلا ته ورتو د لوی بولو د وړو بولو د پاره، چې کله به بیت الخلا ته ورتو نو اول به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اووی چې کله بیت الخلا ته لا وردند شوي نه یې او هغې ته وردنده کېږئ، نو علما وایي که سړي سره داسې ګوتۍ وي یا داسې کاغذ وي یا داسې څیز وي چې په هغې د الله نوم لیکلی یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، اول به هغه څیز لر کړي، ښکاره پې د الله نوم لیکلی، دلته لیکي دلته لیکي، هغه به اول لر کړي، هغه به جیب کې کېږي، اول به هغه جیب کې کېږي. بیا چې بیت الخلا ته دنده کېږي نو طریقه دا ده چې خپیاب لخپې به بیت الله ته نه، بیت الخلا ته چې دنده کېږي نو خپیاب لخپې به نه ځي. مونږ اکثر خلق خپیاب لخپې وردنده شو، دا د سنتو نه خلاف. خپیاب لخپې او سرتور سر نه، چې بیت الخلا ته دنده کېږي نو طریقه دا ده چې سر به پټ کې او پیزار به پخپو کې. سرتور سر به بیت الخلا ته نه وردنده، سر به اول پټ کې او پیزار به پخپو کې او بیت الخلا ته به دنده کېږي. واشروم او لیټرینګ ته چې دنده کېږي دعا به وغواړي، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا الله زه پناه غواړم دا د شیطانانو ځای دی او د شیطانانو ځای ته دنده کېږم، الله زه پناه نیسم پتا سره من الخبث والخبائث، دا غي تمام شیاطینو نه، هغه مؤنثات دي او که مذکر دي او که ظاهري دي او که باطینی دي. حدیث مبارک کې راځي چې او دسماتی ټیم کې خو سړی عورت ښکاره کړي، دا شیاطین سړي سره لبي کوي، سړي ته وسوسې ورچوي، په دغه ټیم کې اکثر د سړي نه ګناهونه کېږي چې کله سړی بیت الخلا ته دنده کېږي. نو چې دنده کېږي اول پیزار پخپو کا او سر پټ کا او اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، او ګوتې او سسیز د الله نوم هغه اول وباسه. نو چې ته دا ووایې نو تا ته الرډي پته ولګېدله چې زه یو داسې ځای ته دنده کېږم چې هلته به شیطانان یو د ګندګو ځای دی، نو اول وایي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ځکه شیاطین د سړي سره لبي کوي. اول دا دعا وغواړه او بیا وردنده کېږي نو چپ خپه به مخکې کې او ګسخ دا ښی خپه به وروستو کې. مسجد ته چې داخلېږي اول به ښی خپه را مخکې کوي، چې اوځي نو چپ خپه به مخکې کوي، او جومات ته چې نو چې واشروم ته رادنده شوې نو چپ خپه به را مخکې کوي، اول رادنده به شي. او چې کله اوځي بهر ته نو بهر به وایي چې غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، چې کله بهر ته وځي غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. بس دی مسنونو باندې عمل کوي، په مسنون دعاګانو ژوند بم بدل شي، شیاطینو نه به بچ شي. او چې مسجد ته داخلېږي نو اول به